ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ بوډیالۍ سیمه کې هغه ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شوه چې امریکایي ځواکونو شاوخوا 15 کاله وړاندې بمبارد کړ او ټول تعمیرونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. له هماغې ورځې راوروسته د ښوونځي زده کوونکي اړ وو چې تر شنه اسمان لاندې زده کړې وکړي. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالصبور شاغلی وایي په کومه شپه چې دغه ښوونځی بمبارد شو زده کوونکي د نامناسب چاپیریال له امله په زده کړیز بهیر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دلته د امریکایانو د خوا نه بمبار وشو چې دا مکتب په بشپړ ډول باندې د منځه لاړ او تخریب شو. دغه کوم اتاقونه تدریسي چې موږ لرل هغه هم د منځه لاړل. خوشبختانه موږ ته دغلته یو نیم نوی تعمیر په اخره کې چې 6 اتاقه لري، خو بیا هم موږ ډېر راضي یاستو د اسلامي امارت د هلو ځلو نه او امید دی چې دغه کوم تدریسي اتاقونه چې زموږ تقریبا 6 کمو زیات مخکې تخریب شي، امید دی چې هغې زموږ عرایض اخیستي دي او امید دی چې بیا به انشاءالله دا راته جوړوي. د بوډیالۍ په نوم د دغې لیسې مدیر استاد سید حبیب وایي هغه وخت دغه ښوونځي 18 تدریسي خونې درلودې چې ټولې ویجاړې شوې، خو په خبره د شاوخوا 15 کلونو په تیریدو سره اوس ورته اسلامي امارت یو تعمیر جوړ کړ چې په دې سره یو شمېر زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. دا چې د څه وخت د مکتب بمبار شو نو موږ له زم په کې راونیو د دې کې پراته نو لړلو هلته پکې راځي نه خو د سخت مشکلاتو سره مخ وو. دا چې د امارت اسلامي څه وخت بیرته افغان ته راغی نو موږ د هغه ځای نه راوځو دا ټولې کنوالي وي. دغه د بمبار نه دغه یوه کوټه پاتې وه. موږ تقریبا دغه شپږ دا تقریبا شپږ اتاقونه ته موږ لرو ځکه چې شپږ شعبو دي. دې کې اداره په کار ده، دې کې طویل خانه په کار ده، دې کې د ملازم لپاره یې کوټه په کار ده. د کوز کونړ ولسوال مولوي حمزه فاتح وایي بوډیالۍ ښوونځي ته یې دغه تعمیر جوړ کړ او په وینا یې راتلونکي کې دغه ښوونځي ته د نورو تدریسي خونو د جوړېدو پلان هم شته. چې په 1990 کې د امریکایانو لخوا بمبار شو، دې 2 تعمیر لرل او 13 تدریسي خونې لرلې چې هغه وخت سره مکمل بمبار شو، مکمل ویجاړ شو. اوس الحمدلله اسلامي امارت پر راتګ سره د مسؤلینو خوارو همکاریو سره تاسو ګورئ چې دا تعمیر بیرته چې کوم د معمار شو دا منفذه کې الحمدلله هغه سبقونه جریان لري. تاسو ګورئ د کوز کونړ ولسوال وایي دغه بمبارد کوونکي هغه خلک دي چې ځان د تعلیم پلویان بولي خو خپله د کوچنیو ماشومانو ښوونځي بمبارد کوي.